د امام مهدي د راتللو وخت نږدې دی. کتابونو کې لیکل شوي دي چې اول به د یهودیانو ځان له وطن ځان له ریاست جوړیږي او د هغې نه 50 کاله وروسته به امام مهدي علیه السلام راځي. اوس که موږ وګورو نو په 1946 1947 یعنی 1946 او 1940 کې د اسرائیلو بنیاد خو کېښودل شو، خو اقوام متحده په 1983 کې یعنی 1973 کې د ملک په حیثیت سره تسلیم کړو او جنډه یې ولا هم تسلیم کړه. نو صحیح ریاست په 1983 کې یعنی 1973 کې جوړ شو. نو په دې حساب سره د 1973 نه تر 2023 پورې د 1983 نه تر 2023 پورې 50 کاله برابر شول. نو ممکنه ده چې په 1940 کې د امام مهدي ظهور وشي. صحیح نسائی کې چې کوم جنگ په باره کې اشاره شوې ده چې د هغې قیادت به امام مهدي علیه السلام کوي او خراسان، افغانستان او د پاکستان د مغربي علاقو نه به یوه ډله په مشرقي علاقه کې جهاد کوي. نو دا نن سبا چې کوم حالات روان دي په فلسطین باندې اسرائیلیانو حمله کړې ده او د اسرائیلیانو سره ټول کفار امریکا او داسې نور ملکونه ولاړ دي. انډیا ورسره ولاړه ده، فرانس ورسره ولاړ دی، کنیډا ورسره ولاړه ده او بل طرف ته د فلسطین سره ایران او داسې روب سره ملګري جمع کیږي. نو کېدای شي چې هم د دې جنگ ابتدا د دې جنگ نه جوړ شي. هندوستان کې هم د راشټر آفیشل اعلان کېدو والا دی چې مطلب دا دی چې موږ به خپل ملک کې د هندوانو نه بغیر بل مذهب نه منو. 2023 کې به د ترکی نه هم پابندي لرې کړی شي او په ترکی باندې به هم دوی یو جنگ مسلط کړي. که تاسو غور وکئ د سعودي عرب بادشاهان چې اکثر وفات کیږي نو د هغوی عمرونه لس کم سل کاله وي، یعنی 90 سال وي یا ورته نږدې وي. نو دا وخت چې کوم موجوده بادشاه دی شاه سلمان د هغه عمر تقریبا 80 کاله دی، 86 سال عمر یې دی. په 2023 کې یا په 2025 پورې به دا تقریبا لس کم سلو کالو ته ورسیږي. او یو بله خبره دا ده د خلافت عثمانیه د ختمېدو 100 کاله هم پوره کیږي. یو عرب عالم مطابق هغه دا وایي چې په 2024 کې یعنی په دې بل کال کې یا په 2025 کې یعنی د روان 2 کالونه چې دي دا د امام مهدي د ظهور د پاره دا ډېر اهم دي. یو بله د فکر خبره دا هم ده چې د امت اکثر مشران د امام مهدي په لټون کې دي او د جهادي تنظیمونو خاص مشران په دې سوچ کې دي چې امام مهدي راشي او د هغې په مشرۍ کې دا جنگ شروع شي. یو عالم د سوره کهف په تفسیر کې ډیره زبردست نقطه بیان کړې ده. وایي چې الله تبارک وتعالی د دجال د فتنو ذکر په سوره کهف کې کړی دی او سوره کهف چې کوم دی دا د 15مې سپارې د نیمې نه شروع کیږي او د 14مې سپارې په شروع کې ختمیږي. نو د دې مطلب دا شو چې د 15مې صدۍ په منځ کې بعد دجال راښکاره کیږي او د 14مې صدۍ په شروع کې بعد دا فتنه ختم شي. اوس که موږ حساب ولګو چې دجال د 15مې صدۍ په نیمه کې راځي نو امام مهدي علیه السلام به د هغه نه 15 یا 6 کاله مخکې راځي. نو اوس چې کوم دی 1443 هجري کال دی نو 15 یا 6 کاله مخکې به 1445 یا 1446 هجري چې د انګریزي د کال د 2024 یا 2025 سره سمون خوري، یعنی د 2023 یا د 2025 سره سمون خوري. د امام مهدي د ظهور نه بعد ممکنه ده چې په 2025 نه بعد د امام مهدي په مشرۍ کې دریم غټ جنگ شروع شي. دا 2 کاله د امت مسلمه د پاره ډېر اهم دي. الله تبارک وتعالی دې ټول مسلمانان د دجال د ټولو فتنو او زهرشونو نه په امان کې وساتي. د احادیثو نه چې نورې د قیامت او د امام مهدي علیه السلام د راتګ او د هغې نه وروستو کومې خبرې دي هغه دا دي. وایي چې اول به تورو جنډو والا راشي، بیا به غزوه هند وي، بیا به په هندوستان کې د هندوانو قتل عام وي، بیا به په هندوستان کې د اسلام نور دشمنان قادیانیان وغیره هم قتل کړی شي، بیا به دریم عالمي جنگ شروع شي، بیا به قسطنطنیه چې ترکی استنبول ورته ویل کېږي دا به د مسلمانانو د لاسه لاړ شي، بیا به سفیاني د هغه راښکاره شي، بیا به د امام مهدي ظهور وشي
بیا به سفیانی لښکر د امام مهدي علیه السلام سره جنگ د پاره چې کله را روان شي نو د مکی او مدینه په منځ کې به الله رب العزت دغه سره د لښکره په ځمکه باندې ننباسي. بیا به د بنو قلب لښکر د امام مهدي د لاسه شکست خوري. بیا به د مشرق نه تورې جنډې راوځي او په عربو باندې به لکه د طوفان ورشي. د عربو د دفاع دپاره به یهودیان منځته راشي او د تورو جنډو د لاسه به تباه و برباد شي. بیا به د تورو جنډو والا مجاهدین د حجاز مقدس محاصره ماتولو دپاره د دجال د لښکر سره سخته جګړه وکړي او د حجاز محاصره به ماته کړي. بیا به د تورو جنډو لښکر د امام مهدي د بیعت دپاره مخکې روان شي او په لاره کې به نجد ښار چې اوس نن سبا ورته ریاض ویلی کېږي دې باندې به یلغار وکړي او دا به قبضه کې راولي. بیا به دوی د امام مهدي علیه السلام په لاس باندې بیعت وکړي. دوی به د عربو نه خزانې وغواړي، عرب به ترې انکار وکړي. بیا به د تورو جنډو دا مسلمانان چې کوم دي په عربو کې ډېر سخت قتل عام وکړي او کتابونه لیکي چې دوی به دومره قتل عام وکړي، دومره عرب به مړه کړي چې د عربو شګې به د عربو په وینو باندې سري کړي. دا قتل عام تفصیل په حدیث کې موجود دی او همدا وجه ده چې د دې جنگ د دې قتل عام په وجه باندې به عرب ډېر کم پاتې شي. بیا به عرب خلک وتښتي، په مکه او مدینه کې به پناه واخلي. دوی به بیا خزانې ورکوي خو تورو جنډو والا به یې ترېنه نه اخلي. بیا به تورو جنډو والا مسلمانان په مصر حمله وکړي، هغې به تباه و برباد کړي. بیا به د ایران نمبر راشي خو ایران به اطاعت قبول کړي او ځان به بچ کړي. بیا به د روم هغه خلک چې کم مسلمانان شوي دي نو روم چې کم دی هغوی به د خپل خلک وغواړي چې دا کم مسلمانان شوي دا موږ له راکړه. مسلمانان به ورته ووایي چې تاسو له ولې درکړم، مسلمانان به ورته انکار وکړي. نو د روم نه به اتیا جنډې د تورو جنډو سره د جنگ د پار راوځي او د هغوی د هرې جنډې لاندې به 15,000 فوج وي. دومره تعداد چې مسلمانان وګوري نو د مسلمانانو درېیمه حصه به وتښتي د یرې د وجې نه. الله رب العزت به د دغه تښتېدونکو توبه چې کومه ده چرته هم نه قبلوي. اولنۍ ورځ به مسلمانان یوه ډله جنگ دپاره ولیږي، ماښام پورې به جنگ وکړي خو دا ټول جماعت دا ټوله ډله چې کوم ده دا به شهید کړی شي. په 4مه ورځ به تورو جنډو والا په رومیانو یو طاقتوره حمله وکړي او دا به داسې حمله وي چې د دنیا په تاریخ کې به داسې قتل عام او جنگ نه وي شوی. یا به مونږ داسې وایو چې دنیا کاڼو بوټو د دنیا اسمان دوی به داسې جنگ په تاریخ کې نه وي لیدلی. بیا به تورو جنډو والا وایي دومره رومیان قتل کړي، د روم دا خلک دا به دومره قتل کړي چې کتابونو کې راځي چې په ځمکه باندې به دومره مړي پراته وي که چرته د یو مړي د خوا نه یو مرغۍ پاسېږي په هوا روانه وي او دا مړي لاندې په ځمکه پراته وي او دا مرغۍ روانه وي او دا په هوا کې مړه شي او چې را وغورځېږي نو هم به په یو مړي د پاسه را وغورځېږي. بیا به د مسلمانانو نیم لښکر په ارمینیا باندې حمله وکړي، هغوی به نیست نابود کړي. بیا به دا لښکر واپس راشي او د امام مهدي سره به ملاو شي او د قسطنطنیه ترکی چې کوم دی چې کوم د مسلمانانو د لاسه به کوم وطن تللی وي د هغې محاصره به وکړي، یعنې راتاو به شي. الله تبارک وتعالی به دې مجاهدینو لا د جهاد په بدله کې یو دا ډېر لوی نعمت ورکړي چې صرف د الله اکبر په نعرو به ترکي فتح کړي. بیا به د تورو جنډو والا لښکر چې کوم دی یورپ طرف ته مخه وکړي. یورپ کې به غوغا جوړه شي، تورو جنډو والا راورسېدل او تورو جنډو والا راورسېدل. هم په داسې وخت کې به تورو جنډو والا مسلمانانو ته خبر راشي چې دجال راووتو. د مسلمانانو لښکر به ډېر په تیزۍ سره راواپس شي. حدیث شریف کې راځي چې دا به ډېر سخت وخت وي، دا به ډېر د امتحان وخت وي. تورو جنډو والا په راتګ سره به په عربو کې هغه رومیان چې د دجال سره ملګري شوي وي درې طرف نه به د تورو جنډو والا به دې رومیانو باندې حمله وکړي او یو به ترې هم ژوندی پاتې نه شي. بیا به مسلمانان خبر شي چې حضرت عیسی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو. دجال چې دا خبره واوري نو لکه د مالګې به اوبه شي، مطلب ډېر سخت به پریشان شي، ډېر سخت به وارخطا شي. دجال به د هغه ځای نه وتښتي، د لوط په مقام به حضرت عیسی علیه السلام مردار کړي. بیا به تورو جنډو والا په یهودیانو شروع کړي، هغوی به د مخ د ځمکې نه ختم کړي.
داسې وخت به راشي په مسلمانانو باندې چې د مشرق نه تر مغربه پورې او د شمال نه تر جنوبه پورې په څلورو ګوټو کې به مؤمنان کامیاب شي او هر ځای کې به د اسلام جنډې خښې کړی شي او هر ځای کې به امن راشي. الله تبارک وتعالی په سورت بنی اسرائیل کې چې کوم وعده فرمایلی ده چې د قیامت نه مخکې به هر وطن هر کلی چې په کوم کلی کې په کوم علاقه کې کفر وي هغه به ختموم، الله به ټول ختم کړي. بیا به حضرت عیسی علیه السلام ته حکم وشي چې کوه تور ته لاړ شه او هلته پناه واخله. بیا به یاجوج او ماجوج راوځي او په ځمکه به فساد جوړ کړي، په هغوی به هم الله رب العزت قهر نازل کړي او یو قسم چنجې به پې اخته کړي او هغه ټول به دغه چنجې د وجې نه هلاک شي. تر 7 کالونو پورې به په دنیا کې امن او امان وي. دومره امن به وي راشي چې کتابونه لیکي چې یو ماشوم به هم زمری زغلولی شي. که ماشوم په زمري پسې شو نو زمری به د ماشوم نه یریږي. جهاد به ختم شي. تورې چې کم دی چې کله جهاد نه کېږي نو تورې به پسې شي او شیطان ته چې کم الله رب العزت کم مهلت ورکړی نو هغه مهلت به هم ختم شي. بیا د تاریخ کتابونه او د حدیثو کتابونه لیکي چې یو داسې هوا به راشي چې دنیا نه به اسلام ختم شي. د حبشیانو د توریان چې کوم دي د افریقې د دې تورو خلکو حکومت به په دنیا قایم شي. د خواهشاتو د نفس بادشاهي به شروع شي، انسانیت به ختم شي او یو تک تور حبشي لول په یوخ په ګوړه او شنو سترګو والا به وایي کعبه ورانه کی او کاڼي به ویسي او سمندر ته به وغورځي، د کعبې غلاف به وسوځي او بیا به ورو ورو د قیامت اندازې شروع شي او د الله رب العزت چې کومه وعده ده د قیامت هغه به پوره شي. د فتنې دجال نه ځان ساتلو دپاره مهرباني وکړئ ټول مسلمانان هر جمعه سوره کهف تلاوت کوئ. دا قیمتي معلومات مونږ ډېر په مشکله باندې راغونډ کړي دي، په دې کې مونږ ډېر محنت کړی دی او دا د نورو خپلو مسلمانانو سره شریک کوي. قیامت به هر کله چې راځي دا خو صرف یو الله ته معلومه ده، خو مونږ دپاره تیاری پکار دی، کوشش پکار دی، د خپل آخرت فکر پکار دی، خپل ځان او خپل نسلونه د دې فتنې نه بچ کولو کوشش کول دي. الله رب العزت دې په مونږ ټولو باندې رحم وکړي.